نو شرعي مسله دا ده که کوهي کې مرغه وغورځېده یا بل حیوان وغورځېده او هغه پړسېدلی رژېدلی وي او د دغه کوهي اوبه استعمال شوي د غسل دپاره د خوراک څښاک دپاره یا لوښي ورباندې مینځل شوي یا د کوهي نه اودسونه شوي نو د 3 شپو 3 ورځو لمونځونه به قضایي راوګرځي او کوم لوښي او کالي لباس چې ورنه مینځل شوي وي د دې په اوبو باندې نو هغه به بیا د سر ومینځي او باقي 1 میاشت 2 میاشت دې ته اعتبار نشته ده. که چېرته حیوان مرغه رژېدلی او پړسېدلی وي کوهي کې او معلومات تا ته نه کېږي وخت نه وي معلوم چې دا کله غورځېدلی ده وخت درته معلوم نه وي نو بیا به د دې قضایي ټول راګرځئ هغه منځونه قضایي به هم راګرځي 3 شپې 3 ورځې او باقي دا هم راګرځي د کوم لوښي اسباب کالي چې مینځلي دي هغه هم ومینځئ. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نورو ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.